دی وی قلت فهذه مسألة دقیقه وقد خاض فيها الناس قدیما. ایمان دا بویم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یو مسئلہ باریک دا وی دا پخار ایسی خلق پدے کے خوض کئی. خوض تا وی اصل کے خوض پا ابو کے غپی تا وی یعنی جور پکی کزیگی لیر بحثنا پکی کئی. ومما خلاف فی ان ابوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یدرک الاسلام. ابوین دا نبی علیہ السلام چی دی اسلام درک نہ دے کڑے زکا دی مخ کی وفات دی. فہما من اہل الفطرت بیقین یقینا دا اہل فطرت نشو. واہل الفطرت فیہما مذاہب کثیران دی کی مذاہب دی. ذکر الامام ابن قیم وغیرہ. والصواب فیہا الکف عن هذا الموضوع. والصواب فیہا الکف عن هذا الموضوع. حق دار چ سڑے غلی شد دی موضوعنا سلبا و ایجابا. سلبا و ایجابا. خدا صاحب دا کتاب ماتوریدی دے کنا چی شرک تے ثابت نشن و قول دا چان شر توقف کتوی تاسو بیا ولی قول دا ایمان کوئی مون خواہ اگر روایت گورو کنا چی رستو ایمان ثابت دے خدا تعالی جوان نکڑی دی بے ایمان روڑے. فلیس الحساب موکولا الى اجتہادنا بل هو اللہ وحده دون سواہ. قال تعالی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تفسیر حقی اول جلد وسوا دریت صفحہ کی ذکر کی. وعلم ان سلف اختلفوا فی ان ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل مات علی الكفر او لا. ذهب الى الثانی جماعت چدا پا کفر مڑ دی متمسکین بالادلہ چی پا کفر ندی مڑو متمسکین بالادلہ علی طہارت نسبه علیہ السلام من دنس الشرک وشین الكفر وعبادت قریش صنما. عبادت دا قریش پتر و انکان مشہورہ بین الناس پا تاریخ کے لیکن الصواب خلافهم لقول ابراہیم علیہ السلام وجنبنی و بنی ان نعبد الاسلام. عجیب استدلال دیم کے قریش دا خاندان دا عبدالمطلب ویدی شرک نہ دے کڑے ذکر دا ابراہیم علیہ السلام دعا کڑے وجنبنی و بنی ان نعبد الاسلام. او ساتھ ما و زما اولاد دا بود دا عبادتنا دا دعا قبول دا پا حق دا قریشیانوں کے. وقوله تعالی فی حق ابراہیم وجعلها کلمتا باقیتا فی عقبہم. وذهب الى الاول چی پا کفر مردی جمع منهم صاحب التیسیر حیث قال لما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتبشیر المؤمنین وانذار الکافرین کانا چی ذکر کوي عقوبات دا کفار. یو شخص پاسید یا رسول اللہ این والدی فقال فی النار فحزن الرجل فقال علیہ السلام ان والدیک ووالدی ووالدی ابراہیم فی النار. دین استدلال کرے دے نازل شدہ قول لا تسأل اصحاب الجحیم فلم يسألوا شيئا بعد ذلك وقول لا تسألوا عن اشياء تبد لكم تسؤكم. داغی پشان شو. وذهب نفر من هذا الجمع بنجاتهما من النار. سو علماء ذهاب جمع تذهاب کرے دے چی داو علی الکفر بیا ژوندی شو ایمان راوڑ چی نجات دور نرستو حاصل لے. دیتا ذہاب کرے امام قرطبی حیث قال فی التذکرہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث ذکر کرے اس شتا استما بیان حجت الوداع کے خدا تعالیٰ ورطا راجوندے کے ایمان روڑ. دغشان حاشیہ رد المختار الدر مختار درم جل یوصل چلورت صفحہ دا پاغی کے مستقل باب لگئی ابوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان پا موضوع. دی طولو کے فقہ علی مذاہب الاربعہ خط تفصیل کرے دمخ کو لے تفصیل کرے ہوتا گورا. مطلب فی الکلام علی ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واہل الفطرہ ولا يقال ان فی ساعت و ادب الاقتضائی کفر الابوین الشریفین مع ان اللہ تعالی احیاہما له وآمنا به. وقد ورد فی حدیث ضعیف. حدیث سند لحاظ سے ضعیف دے خمخ کتنا اشارہ اکڑا چھید ائمہ حفاظ پہ اعتماد کرے بدون جرحنا دیبانی اعتماد کولیش. لأننا نقول الحدیث عام بدلیل روایت تبرانی و بنعیم و نساکر خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی لم یصبنی من صفاء الجاہلیہ شیء.
واحیاء الابوین بعد موتهما لا ينافي كون النکاح كان في زمن الكفر هغه وخت کې شوی و ولا ينافي ظلم قول امام في الفقه الاكبر من ان والديه مات على الكفر دي نسخه ته ذهاب کړي ولا ما في صحيح مسلم استاذان ربي نستغفر لامي فلم ياذن لي وما في اذن دارنګ منافات نه رجل قال يا رسول الله اين ابي قال في النار دا روایت د نور استدلالات د مات علی الکفر سره څه منافات نه لري ولی لامکان یکون الاحیاء بعد ذلك اگر خچ ما کړی دا تعلیل شکل منافات نشته ولی امکان لري د احیاء رست راغلی دا لانه کان فی حجۃ الوداع کې وکون الايمان عند المعاینه غیر نافع کتوای چالک معاینه راشی زن کدن نباد ایمان نه قبلی غرغری نباد فكيف بعد الموت فذاك في غیر الخصوصیت التي اکرم الله بها نبیه دا خصوصیات دي دا په غیر خصوصیت کې دا مسله ده اما الاستدلال نجاتهما چا چې ویلي چې دا الفطرت مړ دي خو په هغه وخت کې چې شرک چانه ثابت نه هغه مغفور دي وی هغه استدلال لا شاعر و ده اما الاستدلال نجاتهما بانهما ماتا في زمن الفطره فهو مبني على اصول الاشاعره ان من مات ولم تبلغه الدعوه بموت نا دا عبارت کې لکټ کې کېږي يموت ناجيا خ بموت احيانا ده يموت ناجيا على اصول الاشاعره ان من مات ولم تبلغه الدعوه يموت ناجيا لیکل خودمره غلطی کیږي کنه تاسو لکه سخانه کې یو وړو کې عبارت ولي کې چې څومره غلطی پکې راوځي ولدي کاتب ز پخپل وان ما سره کاتب نشته جماعت لیکل کې یو عبارت ورکوم نه خپل ز برابرون 2 بجې شروع کوم د شپې د ماخستانه پورې لزه نه فارغېږم د تاسو تاسانی راواله ان ما سو په کاپي کی کنه بس او به وی په 100 روپے ګران دي مزل به مې درد نه کوي نه په 100 روپے سوکلی کی قصه خانه کې دومره لیکل ته خور شو ته دا ما ته ولي د خط را تواړه لانه كان في حجه خا اما الماتريديه فإن مات قبل مدة يمكنه فيها التعامل ولم يعتقد إيمان ولا كفرا فلا عقاب عليه د دوی دارایش دې سکوت به کېلتا فواکه د دوانی علی رساله ابن ابي زید القروانی والجلد 202 صفحه کې دا مات علی الفطره باندې بحث کوي وثالث الاقسام دریم قسم من لم يشرك ولم يوحد الک زمانه د فطرت خلق درې قسم شو یو قسم شو چې شرک ثابت شو په اتفاق دا شاعر ماتوریدیو باندې معذب فی النار دي مشرکین غوندي یو قسم شو چې هغه توحید ثابت شو لکه ورقه ابن نوفل او زید ابن عمرو ابن نوفل او یا باز نور نو هغه مؤمنین دي په صف د مؤمنینو کې شمار دریم قسم دا چې لم یشرک ولم یوحد نه ته شرک ثابت دی نه ته توحید ثابت ولا دخل في شريعة بل فنى عمره على حين غفلة هؤلاء هم الفطرة حقيقة حكم ددي عدم استحقاق الثواب والعقاب وهم في المشيئة ولا يوصفون بإيمان ولا كفر خدا دا چا دا شدا دا ماتوریدیان اصل شدا وما قيل من أن أبا حنيفة صرح في الفقه الأكبر بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر هو مبني على القول بوجوب المعرفت بالعقل اغدی پس تل دی چې پیغمبر نه تل غزي ته په عقل مؤاخذه کیږي نعم ان ورد نص صحيح ان الله احياهما ومنابي صلى الله عليه وسلم وجب القول به باغي به قول واجبو فقه على مذاهب الاربعه كل استدلال کی وتوقش ومما يوجب العجب العجاب قول بعضهم اغه چې عجوب لازمي قول د بعضو دی اغه دا ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر سلورم جل يوصل دوما صفحه دا وفي الوقت نفسه يذكرون ان من كانت تحته الملائكه الكرام يوم دغه صاحب چې دې ته مات على الكفر وای
همدغه صاحب بیا ذکر کوي چې آمینه بیبي چې وا فرشتي به ورته غیر چاپیره تاویدي وکانه یرا نور النبوه فی جبهه عبد الله د عبد الله په تندي کې وای نور د نبوت کته ما ذکروا فهل المشرك النجس تزفه الملائکه وتخالطه الارواح الطاهره مشرک نجس وی داسې حالات پر راځي چې هغه دی نور ګوري یا دی فرشتي ګوري یا ورته نږدې کیږي ويرى من حاسات النبوه ما يفيد انه من اقرب المقربين الى ربه واغرب من هذا قولهم دین اغرب هغه قول دی چې ان الله تعالی قد احیا ابوی النبي صلی الله علیه وسلم فامنا به وما تابع اصل کې د خپل چې د صاحب د فقه المذاهب الاربعه د اهل فطرت قول تذهاب کوي واغل تذهاب کوي واغل ته به ایمان ثابت دی چې د اهل فطرت نو خو شرک ثابت نه نو دی وی دا وی اغرب قول لعل قائل هذا نسي ان قدرة الله كان صالحا ايضا لان يهديهم الى توحيد الاله في حال حياتهم وی د دې قول والا چې ده یاد ته وتل دا خبره چې خدای تعالی دوی به ژوند کوي ایمان پر راوړي نو خدای تعالی پاغه وخت کې دوی ته هدایت کولې شو من ته ورته هدایت کړی دی چې دوی لا ژوند دی وی هغه طرف ته ذهاب پکار دی کما هدا زید بن عمرو بن نوفل وغيره بل يسونهما عن عبادة الاسنام اكراما لنور النبوة الذي اشرق على جميع العالم فاخرجه من الظلمات الى النور وايهما اقرب الى تعلق القدرة هدايتهما قبل الموت او احياؤهما لمجرد الايمان واماتتهما فورا على ان الايمان بعد الموت المعاينة لا معنى له دی وی دی باندې به نور اعتراضون راځي دا ژوند شو به ایمان راوړو غرغرین بعد ایمان قبليږي او نه قبليږي نور اعتراضون راځي نو خدای تعالی قدرت په هغه کې کې دي چې د ژوندیو هدایت ورته کړی یعنی خپل قائل د دې چې د په ایمان مړ دي ها دا جوابونه کوي کته وي چې دا خصوصیت د نبی اسلام معجزه وا د دې وي ان المساله معجزه للنبي صلی الله علیه وسلم قلنا ان المعجزه عند الضروره واي ضروره في هذا یعنی دا مخکې نه په ایمان مړ دي نو څه ضرورت دی چې به ژوند کې ایمان راوړي اذ يكفي ان يغفر الله لهما بدون خرق النظم كل هذا كلام لا يصح ذكره في الكتب العلميه ولا المناقشه فيه بل الحق ان اجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موحدين جميعا حق دار چې دا ټول موحدین دا رستو چونچرا پکې وینه نه پکار چې بس دا به ژوند شو سند ضعیف دی کنه دې لحاظ سره دی وي بیا نور اعتراضونه در باندې کیږي دا بعد الغرغره ایمان قبول دی نه دی وما نقل عن بعض ما انه تاثر بعادات قومي کبازونه دا منقول چې عادات د قوم هغه دم خپل کړیو نو لم يكن مشركا مطلقا انظر ما روي عن جده عبد المطلب وهو يتضرع الى الله ويستغيث به من اصحاب الفيل حيث يقول وعبد المطلب سے قول تغورا چې د توحید د قول نه ثابتيږي که شرک ته ثابتيږي ها شعر د عبد المطلب سے دی لا من المرء يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على آل السليب وعابديه اليوم آلك یا الله حرم شریف دا زنجیر د دروازې نیولیو او دا دعای کوله او د مکی معظمه خلکو ته ویل تاسو وزید لار شي اصحاب فیلو تورغه مخه ته ورغه او خانتنا لاغلخ کرنی ولیو نو دی ورغه ډیر خسته انسانو نو طائف یو کس هغه سره ترجمان او هغه ته وی چې د ابرهه ما ور ولا خبرې کوم چې ور وستنو د دومره باروع به چې هغه د خپل میز ورته جوړو بچیل ته ځان سره کینول وی دا سوق دی وی دا د مکه معظمه د اشرافونو او دا د مکه معظمه د قوم او د علاقې مشر دی هغه داخلو چې دا راغلی د مکه معظمه سوال کوي چې جنگ مکه ولاړ شم زبې ومنم زه ورته وایم چې تاسو یو قریشی راغلی دی زمونږ علاقه کې زمونږ د کعبه بے ادبی کړی دا پس د دې معافي وغواړي مونږ به دا کار نه کوو څوک تلی په یمن کې کنه دا برا د کعبه مینس کې قاذورات کړیو
نو پاغه دې غوسه شوی. نو دې ورته وی چې زه څنګه راغلی وی چې ما دلته سو خان نستا کسانو نیولې دی او خان راک ما خو چې ته کعبه خلاصول غواړې ته د خانو وی زه د خانو رب ما زه د خانو رب ان څختنې ما د کعبه خپل رب شتا هغه به درنه وساتي تراشه ور باندې. نو دا څه عقیده ده؟ عقیده توحید ده که نه ده؟ بوتان نه یادې چې هلته بوتان پراته دي تا به به درنه خلاصوي. الہ یادې دې شعر ته ګوره یا الله ان المرء یمنع رحلهم انسانانو کې هر ذات او هر سړی هغه خپل رحل کورنۍ عیال دا بچکی کنا فمنع رحالک تم خپل اهل بچکا وانصر على آل الصلیب وعبدیه اليوم آلک فآل د صلیب چې عیسویان عابدینو د صلیب باندې نن ورځ مدد وکا آلو کا د اتباع خپل چې څوک ستا تابعدار دي چې مونږ یو او هغوی آل صلیب تابعدار نو د هغوی په مقابله کې زمونږ مدد وکا. نو دا دلیل د توحید دی که دلیل د شرک دی؟ دا شعار ده. دا صاحب تفق علی مذاهب الاربعه لیکي فهل هذا كلام وثنين يعبد الصنم او كلام موحد مخلص لرب؟ سوچ وته وکا چې دا د وثنی بت پرست شعار دی او کدا د موحد مخلص دی. بیا رستوي چې اصلا مسله چې جوړه کړې ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منقول دي ماتا علی الکفر و دی لانجه جوړه کړې دا چې کم خلق مخالفت کوي دي زنه شروع دا وایي او ان ابي واباك في النار دین شروع دا. جواب کوي اما قول ابي حنیفه رضی الله عنه فان الذي حمل على ذلك هو تأييد مذهبه من ان اهل الفطر غير ناجين اذا اشركوا مع الله غيرهم دی ملزمون بتوحید الله بعقولهم دا د خپل اصل ثابت ول غوښته. رن بیاوی فاما الادله على ان الفطر ناجون فهي قطعيه في نظري وذلك لان الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دارنګ تفسیر مظهری آغا آیت نے جواب کی چلا تسأل عن اصحاب الجحیم فلا دلیل فی ان المراد باصحاب الجحیم ابواه صلی اللہ علیہ وسلم کہ تقدیر دا تسلیم شی فتلک الآیہ لا تدل على کفرهما ولی فإن المؤمن قد يكون من اصحاب الجحیم لاکتساب بعض المعاصی محکمہ دا تستوی حتی تدرک المغفرہ بشفاعت الشافعین او دون ذلك او یبلغ الكتاب واجل ٹیم پورا شد تعظیم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. رواه البخاري من حديث ابي هريره وقال صلى الله عليه وسلم دا خير روایت دا دویم حدیث بل شوز ما افترق الناس فرقتين لا جعلني الله في خيرهما فاخرجت من بين ابوي ولم يصبني شيء من عهد الجاهليه خرجت من نكاح ولم اخرج من صفا من لدن آدم حتى انتهيت الى ابي وامي فانا خيركم نفسا وخيركم ابا. اما حدیث نے استدلال کا دا روایت دا حضرت انس سے دے پر دلائل نبوہ کی او دلائل نبوہ دا ابو نعیم کی دا ابن عباس سے روایت قد صنف الشیخ اجل جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فی اثبات اسلام آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسائلا واخذت من تلك الرسائل رسالة. ناغا حاوی کی دا رسالہ موجودہ دا چوئی گوری مقابل جانب چ فلا تسأل عن اصحاب الجحیم سے استدلالات کڑی روایت و بانی جرح موجود دی صحیح عبارات امام نقل کڑی حاوی للفتاوی دا سیوطی رحمت اللہ علیہ اول جلد و سوا یو درشمہ صفحہ دا. سہیلی پروز العنف کے بعد دین رستر دین چیرات دا حدیث دا ان ابی و اباک فی النار کڑی دی وائی ولیس لنا ان نقول نحن هذا فی ابویہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی لقولی صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤذوا الاحیاء بسبب الاموات. دمڑو پو جبان دی دمڑو پو جبان دی ژوندو ته تکلیف مور کوي نو دمڑو پسې خبرې ژوندۍ خفقئی ژوندۍ خفقئی. والله تعالی یقول ان الذين يؤذون الله ورسوله دا غي تعذیب ذکر شوی دی
دارنګ په حاوی دویم جلد 213 صفحه کې هغه دریم مسلک چې خدای تعالی ژوند نکړي به ایمان راوړي راغي ذکر کوي. وهذا المسلك مال اليه طائفه كثير من حفاظ المحدثين وغيرهم. دې ته د خلکو ذهاب کړی دي چې دا به ژوند شي. منهم ابن شاهین، حافظ ابو بکر خطیب بغدادی، علامہ سہیلی، علامہ قرطبی، محب التبری، علامہ ناصر الدین بن منیر وغیرهم. واستدلوا لذلك بما اخرج ابن شاهین في الناسخ والمنسوخ. هغه حدیث تاسو ته تیر شوی دا غیر اخسته. اخره کې بیا د حاوی د سیوطی رحمت الله علیه دویم جلد 201 صفحه کې یو بل استدلال لے. قال البيهقي في شعب الایمان سند سر ذکر کئی عن طلق بن علی قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لو ادرکت والدي واحدهما وانا في صلاة العشاء. کزما مور پلار ژوند دی اوسوي او ما غي مندلی وي یا یو ژوند دی زاد ما خستن پمنځه مثلا او ما لستلوي پاغي کې بفاتحه الكتاب الحمد من لستلوي ولاړو پمانځه تو نادی چې ماته आवाज کول یا محمد لا جب توها لبیک ما په مانځه کې جواب ورکړې و چې لبیک. به مجيب استدلال دا حدیث دلالت النص دے په تکریم د ابوینو کې. نبی علیہ السلام چلن د دې بیان او د دې الفاظو دلالت النص نص پس شي کې دی. دا نص په دې خبره کې دی چې د مور او پلار تکریم پکار دی ولو که داخل د صلات کی چغواله شي نو دا وی اطاعت پکاروي. خیر دې امون ببیاو کی اگر روایت د مسلم د جریجم په دال د چې داخل د مانځ کې مور چغواله وا او هغه سلام نو ګرځولي او هغه ورته خیری کړي وی خیری قبول شوی دام داغه نو دلالت النص پدې کې ده. ولی اشاره النص اشاره دا ثابت یږي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل والدینو که حیات وینو عزت به کوله عزت به وته کوله هغه د والدینو دومره تکریم کوي چې زب منځ ورته پرېګ د مولا بیگ ورته وایم او تب انصاف را پاسېږي هغه ته مشرک وایي ته ورته مشرک او کافر وایي. بس دې کې نور خارج ما سره مسند دغه چې تاسو ته مینه جوړ کړله مسله پیچیده ده جانبین په کې سلري خدغه تعویلات پکې یاد کړئ. یو قول داشه چې اجداد ټول په ایمان باندې دي. میلان ورته امام رازی محمود علوسی جمع غفیر د سنت وکړي دي اگر که شیگان هم په قائل دي. دویم قول دا چې ما تعالی الفطره اشاعره وایي چې شرک ثابت نه دي نو مغفورین شو. ماتوریدی وایي شرک ثابت نه دي نو سکوت شو توقف. دریم قول ما تعالی الکفر صحیح ده ما تعالی الکفر او سلورم قول التوقف. دا مې د تخکاره کړل د مفسرینو اقوال مې ذکر کړل نه چھوڑو خلاصه تاسو واوریدا. سامعین چې څومره زمونږ आवाज ریکارډ نه اوري هغه نه مونږ دا غوښتنه کوو چې تاسو دا خپ غور واوري بیا ځان سره کله چا عقیده ایمان د اجداد تورزی س کفر نه نه جمع غفیر د سنت په قائل لا بس هغه تلاړ شي. بریلی حضرات دا عقیده لري س جرم نه ده اسلافو کې خلق په قائل دي. کله چا مین زیات وی دا اجداد ټول اسلاف ټول پاک ثابت دی بس ثابت دی کی اهل سنت په قائل کسو کاغه نرا کوزیږي اهل فطرتي غني به چې ماتوریدیان یو مونږ تاسو بس غلی پاتې شي نه چپ شي ورځ د قیامت کې به ممتحن زمون ګماندار چې خالق بدوی کامیابی په امتحان کې او کا شاعرین شرک ثابت نه نوم ته نه ګوري نو مې څه شه دی عبد الله دا وخت کې نمونه سره کوم عبد الله عبد الشمس عبد العزا عبد الله دا الله نوم دی یو بوتم چانه دی هغه وخت او قسم ذات لم نجعل له من قبل څنګه راځي سمیہ خدای یحیی علیہ السلام بارک راځي دا یو مضمون د خدای تعالی بارک مشته چې دغه نوم د بل چا نشته کنه الله نوم اچا خدای تعالی چاته توفیق نور کوي چې دا نوم څوک چاته کیږي یا یو بوت تکي د دې نه معنا به اخذ کی لات و غیره خو الله نوم لوسه پوری چانه دیږي نو عبد الله دلیل د دې ده کوي چې دا خو ته پلاری خنو د پلار د ایمان دلیل د پلار د ایمان دلیل شته چې عبد المطلب دی. بهرحال نو دا د فطرت خبره شو او بل قول دا شو چې دا خدای تعالی ما تا علی الکفر خو بیا خدای تعالی ژوند کړل
روایات دی بارکه اگر که ضعیف دی خو اعتماد دی وکړي شي په خطیب بغدادي باندې، په ابن شاهین باندې، په علامه سهیلی باندې، په علامه قرطبي باندې چې دومره لوی لوی اشخاص ته اخذ کړي دي به د هغې ته ذهاب وشي او هیڅ ممتنع شرعي او عقلي په دې کې نشته چې دې ژوندي شوي بیا د ایمان راوړي. او بل قول که دغه یو ته عقیده نه ورځي که نه د ایمان بیا ژوندي کېدل، نه په فطرت کې ځینجات یا د توقف یا اجداد الصفای، نو لا عقل دی ته خوراش شي که نه د یوې نیمې ګنټې د بحث نه خدا فایده واخلئ چې توقف وکړئ. څه وکړئ؟ توقف وکړئ، بس غلي پاتې شئ ته نه. دا څه ضروري خبره نه ده. نه مو خدای تعالی دې نه پوښتنه کوي چې تاسو د نبي د اسلام والدینو کې څه رایه وه، نه د مومن به نه ده، نه په قبر کې د دې پوښتنه ده، نه په آخرت کې د دې پوښتنه کېږي موږ نه، بس غلي به پاتې شو. آپ چې دومره اقوال په مقابل جانب کې شته، هسې نه چې خطر ولري د نبی علیه السلام زړه پې ملال او خفه شي، نور مشکل به راته پیدا شي، نو چې غلي پاتې شو ته نه، دا خبره ده، بس سکوت پکې وکړی شي. او پنځم قول د ما تعالی الکفر د قائلینو دی، ابن تیمیه پې قائل دی، ابن قیم پې قائل دی، ابن کثیر پې قائل دی، او زمونږ د احنافو نه مولا قاری پې قائل دی. امام حنیفه رحمت الله علیه ته نسبت شوی دی، خو هغه نسبت زه تام نه ګڼم ځکه چې فقه اکبر د هغه تصنیف نه دی، نو بس دا نسبت هغه ته صحیح نه دی ځکه هغه ډېر محقق او داسې بې احتیاطه خبره زما ګمان نه راځي چې دا د امام مولانا ثابته شي. هغه ډېر محقق انسان و، هغه ډېر لرې نظر لګېدو، هغه په دې ښه پوهېده چې ګورې د هغه د مدینې منورې ادب څومره و. سوچ کوئ د هغه نه معروفه دا ده چې مدینه منوره کې اووه شپې و ورځې تېرې کړې او په جلتۍ ترې نه ووته، او چا ورته وي چې تا اول ځل مدینه منوره کې ولې دومره لږې شپې وکړې، تا به ډېر صفتونه کول. وی اووه شپې او اووه ورځو کې ما مدینه منوره کې نه وړوکې اودس مات کړی، نه مې غټ اودس مات کړی. هغه د مدینې دومره ادب کوي، نو د نبي د اسلام والدینو ته څنګه کافر وایي؟ د نبی علیه السلام د خاطره دغه خاورو د وطن دومره ادب کوي، سره دی چې د وطن کې خو مشرکین هم و، یهودیان هم و، هر قسم خلکو دلته وخت تېر کړی و که نه، خو د نبی علیه السلام د خاطره د دې فضا دومره ادب کوي. نو هغه محمد مصطفی چې کومه ځمکه کې اوسېدلی د هغه ځمکې دومره ادب کوي، نو محمد مصطفی چې کومه خېټه کې پاتې شوی 10 میاشتې هغې ته به څنګه کافر وایي؟ د امامونه هغه لهجه، ادب او علم او فقاهت دا د دې قول نه ډېر لرې دی چې هر چا منسوب کړی ده ته ښې نه دي کړي، او که کوم فقها یې منسوبوي ورته تحقیق نه کوي، تتبع نه کوي، تلاش نه کوي، نو سخت چې کوم دي په دې باره کې مختلف راغلي دي. دغه بله مسله وه. انشاءالله دعا بعد السنه، دعا بعد الجنازه، دا دوه مسلې به د خالی په ورځ باندې زیر بحث ګرځي. درود شریف ولولئ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. تاسو هم داسې سس پکې کېږئ مه که نه، نشاط او شوق به نه خرابوئ. ګورئ که ستاسو شوق خراب شي بیا زما هم خرابېږي، نه خو انعکاس دی که نه، ستاسو پرتو په ما کېږي. بیا زه هم نقشبندي یم که نه، که نقشبندي نه یم هغوی څه خو کښېنم، نو انعکاس را باندې بیا کېږي. ګورئ که څه شوئ او یا پکې تنګ شوئ که نه، بیا زه سم تنګېږم، ګورئ سم تنګېږم او په شوق مې دا دوره روانه کړې ده او ځان پکې پوره ستړی کوم، بیا به مې هغه شوق خراب شي. نو ټول ښه په شوق باندې 12 ورځې درس تاسو پاتې دی، 12 ورځې، او هره ورځ تاسو ګورئ چې څومره روایات او یو طالب ته مې خندل، مې کې اسم یاد نه کړي، د کتابونو نومونه خو به یاد کړې که نه. سبا چې د کتاب نوم اخلي نو صحیح خو به یې اخلي که نه، د کتاب نومونه هم ډېر سخت دي. ګورئ نو که نور څه نه خپل عقاید به هم پکې مضبوط شي او خپل هغه صحیح لاره به په دې کې وپېژنئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على